منس حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مؤمن او د کافر مابین کې فرق پرې منځ باندې دی. څوک چې منس کوي مؤمن چې نه کوي کافر دی، که انکار ته وکړي به صراحتن کافر، خو چې منی او بیان نه کوي. د امام اهل سنت والجماعت احمد بن حنبل مسلک دا چې دا بیمانه دی، وجل پکار دی. امام شافعي امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې حد به جاری کوي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي زندان له واچوي تر څو پورې دا سړی توبه وباسي یا د قشن الته مردار شي. خو په دې ټولو کې قول راجح هغه د امام اهل سنت والجماعت احمد بن حنبل دی چې یو سړی د وکلو په عمر شي ماشوم، پیغمبر فرمایي د مانځه امر وکړي چې د 10 کلو په عمر باندې شي وای چې کله به بالغ شو بیا نه کوي دغه به وجل پکار دی. مونږ دومره اوچت حیثیت لري. امام ابن قیم رحمه الله فرمایي وې دوه حالاتو کې انسان د الله مخې له ودرېږي. یو حال د منظر یو میدان د حشر ته چې کله په دې منځ کې ودرېږي وګوره چې په کوم کیفیت باندې ته ولاړې. سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب هغه به د خپلو عاملانو کوم خلک چې هغه مقرر کړي مامورین هغه د منځونو پوښتنه وکړله چې کله منځونه به برقرار وه ښه به وه د سنت طریقې برابر به وه بعد د هغې نه به هغه په دې خپلو عهدو باندې پرېښوده والا کې ایسته به دا معذور کړه. صلو کما رأیتموني اصلي داسې مونځ وکړئ لکه څنګه چې مونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه کوم. صحابه هغه رکعته موږ به احادیثو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لګورو. اقامت الصلاة به څه ویلی شي چې کله 5 شرطونه زموږ په دې مانځه کې راشي. حي علی الصلاة دا 5 شرطونه وګوره ستا په دې مانځه کې دي که نه، د بل ملګري په دې مانځه کې دي که نه، د مور او د خور په دې مانځه کې دا 5 شرطونه موجود دي که نه. که و د حي علی الصلاة په مطلب باندې بیا ته پوهېږې. هغه په دې طریقې یو دا چې انسان به دې مانځه اقامت کوي رایج کوي به داسې یو ځای کې چې خلک د سنت طریقې مانځه سره عادت نه وي ته هلته رایج کا دې ته ویل کېږي عملي منځ. په طور مثال په یو جومات دی رفلیدین پکې نه کېږي، یو جومات دی هغې ځای کې امین نه ویلی کېږي، یو جومات دی هغې ځای کې سب نه برابرېږي. ته پکې دا کار وکړه تر څو د انسانانو له دا معلومه شي چې دا طریقه هم د پیغمبر ده او بله طریقه هم د پیغمبر ده خو دا طریقه راجح ده. یو ځای کې امین نه کېږي په جهره په زور باندې وکړه تر څو پورې خلکو له معلومه شي چې دا طریقه هم د پیغمبر ده او بله طریقه هم ده خو افضل پکې جهر دی.